د کرونا وایرس په وجه درست نړۍ کې خلکا کورونو کې قید دي خو چترال کې یو داسې سیمه هم شته چرته چې خلکا د کور دننه د بیلابیلو قسمونو او رنگونو د ګلونو باغونه جوړوي د آیون د سیمې سالار هاوس کې شاکر الدین سالار د خپل پلار نکه د وختو د ګلونو شوقین دي او دغه شوق پوره کولو لپاره هغه خپل پوره کور د ګلونو لپاره وقف کړی دی هغه وایي چې هغه کالو سر د ګلونو تخم را جمع کوي او ځینې ګلونه یا د هغه تخم بار ملک د هم راغواړي خو شاکر الدین دی خپل شوق کې بهل نه کوي هغه یو نرسري هم جوړ کړی دا چرته چې د ګلونو په زرګونو بوټي کرلې دي او د دې باغ کتون کې راتلون کې سیلانیانو ته په تحفه کې ورکول شي मैं अपने वो दोस्तों को शौकीनों को मैं यहाँ नर्सरी से फूल दे दूँ د سیمې معروف سماجی غړي انعت الله سیر وایي چې د ګلونو په وجه انسان په جسمانی او ذهني توګه صحتمند پاتې کیږي तो 3-4 साल में चित्रा गुलदस्ता होकर पूरे दुनिया के सामने पेश हो जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट जिन लोगों को फूलों से दिलचस्पी है चित्रा टाउन को इन 2-3 आदमियों के हवाले कर दे इनकी थोड़ी बहुत सरपरस्ती हो जाए तो पूरा चित्रा टाउन जो है पूरे दुनिया के गुलदस्ता होकर पेश हो जाएगा और सर्दियों गर्मियों में चित्रा पुरअमन भी है और ख़ूबसूरत भी है और फूलों से मज़ीन हो जाएगा तो दोबारा इसकी खूबसूरती हो जाएगी और पूरे दुनिया के सयाह इसकी तरफ आ जाएंगे और हम उन अपने मेहमानों के मेहनवाज होते हुए उनकी इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को इसका मदन मिल जाएगा। د شاکر الدین زوی وایي چې هغه به هم د خپل پلار دا مشن جاری ساتي इंशाल्लाह आगे जाके मैं इन फूलों को इसी तरह बरकरार रखूँगा। د دې باغ دنه د قدرت دی ښکلا کتو د پاره د لری لری نه سیلانیان هم راځي خو یو خوا هر طرف ته غم پریشانی او د کرونا وبا په وجه هر کس په یره کې دی نو بل طرف ته د دې باغ د ښکلي ګلونه د امید یو کرن هم دي او غمزپلي خلقه د یو سولم هو د پاره دلته خپل غم هیروي که زموږ په ملک هر کس د شاکر الدین په شان شوق خپل کړي نو دا ملک به ګل گلزار شي او هر طرف ته د ګندګي په ځای د ګلونو باغونه په نظر راځي کم چې رزمکه ښکلا هم ده ګل احمد فاروقي ملکن ټي وي چترال